سلامونه دوستانو ایم ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستان نن به تاسو سره په داسې یو موضوع باندې خبرې وکړو که چېرته ستاسو فیسبوک اکاونټ د فیسبوک کمپنۍ د خوا نه یعنې لاک شي، دغه سکرین باندې چې کوم عکس تاسو ته ښکاري دغسې لاک که پرې راشي نو دا به څنګه تاسو خلاصوئ. ډېره اسانه او ساده طریقه ده. ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخیره پورې وګورئ. که چېرته تاسو ویډیو سکیپ کړئ نو تاسو معمولي 1 پوینټ غلطي وکړئ هم بیا د ستاسو اکاونټ نه خلاصیږي. نو که چېرته زموږ ویډیو خوښه شوي یو لایک ورکړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو راځئ ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو دپاره لومړی به تاسو راشئ خپل ایمیل ته. په دې ایمیل کې به تاسو خپل هغه ایمیل خلاصوئ کوم ایمیل چې ستاسو په فیسبوک اکاونټ کې تاسو ورکړی. نو د دې کله چې هغه ایمیل خلاص کړه دلته به لاندې راشي کمپوز لیکلی، په کمپوز به کلیک وکړئ. په کمپوز هم چې کله کلیک وکړه نو دلته به ستاسو هماغه ایمیل راشي کوم ایمیل چې تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې ورکړی. لاندې دی ټو چې چاته یې لیږئ. سبجیکټ د دې کوم موضوع چې ده ستاسو د دې مثال تاسو د خوا نه فیسبوک د خوا نه چې کوم دغه تاسو ته راغلی ریسټریکشن راغلی چې هر شی لیکلی هغه موضوع به دلته ولیکئ. او لاندې چې ده د کمپوز ایمیل په دې کې به تاسو یو اپیل ولیکئ. نو د دې دپاره لومړی به تاسو راشئ، یو ایمیل دی موږ سره دا زه دلته پیسټ کوم. ګورئ دوستانو دغه ایمیل دی، دا به ما تاسو د ویډیو په ډسکریپشن کې درکړی، هغې ځای څخه به دا ایمیل تاسو واخلئ. دا ایمیل به دلته پیسټ کړئ. appeal@report.facebook.com دا ایمیل دی. لاندې سبجیکټ چې کوم دی تاسو به خپل سبجیکټ ولیکئ چې کوم موضوع تاسو ته درکړي د فیسبوک د خوا نه. نو زه دغه موضوع ورته لیکم. کله چې دا موضوع ولیکله لاندې تاسو نه یو اپیل به ولیکئ، یو مثال درخواست به ولیکئ چې دا زما فیسبوک آی ډي ولې بنده شوې که تاسو به خپله ووایئ چې زه مثال خپل آی ډي کارت لرم، هر څه زما خپل دي، نو زما دغه راخلاصه کړئ فیسبوک اکاونټ. نو دې دپاره لومړی به تاسو دلته راشئ، اول به خپل نوم ولیکئ. ما دلته میمو کې ثبت کړي تیاره، دا به تاسو زه د ویډیو په ډسکریپشن کې دا ټول شی نه تاسو زه واچوم. لومړی به دلته تاسو راشئ، خپل نوم او ډیټ آف برث به ولیکئ. ګورئ دوستانو لومړی به خپل نوم ولیکئ. زه دلته خپل نوم لیکم اول، سید طارق سادات. ما دا خپل نوم ولیکه. لاندې ډیټ آف برث دی. ډیټ آف برث به تاسو په څه رقم لیکئ؟ لومړی به تاسو ورځ لیکئ، مثال 14مه ورځ، بیا به دا علامه ورکئ. د 5مې میاشتې بیا به دا علامه ورکئ. بیا مثال د 1990 په دغې طریقه به تاسو ډیټ آف برث لیکئ. دا هم چې کله ولیکه دې نه به لاندې راشي، تاسو به لاندې یو څو کرښې خط به ما تاسو دلته تیاره په د ویډیو په ډسکریپشن کې دا هم درته اچولی، دا به هم دې څخه کاپي کړئ. دا هم چې کاپي کړئ دا به راوړئ، دا به هم دلته پیسټ کړئ. ګوره دا ختم چې کله ولیکه که نه دې وروسته به راشئ په دې سینډ علامې څنګ چې دا بل نشان دی اټچ فایل باندې به کلیک وکړئ. په اټچ فایل هم چې کله کلیک وکړه تاسو به دلته راشئ، کوم دغه چې ستاسو د تذکره یا آی ډي کارت یا پاسپورټ یا د ډرایور لیسنس در سره چې هر شی یا کوم سرټیفیکیټ یي که نه نو هغه ستاسو په نوم وي، هغه به دلته ورته تاسو سینډ کړئ چې هغې ته معلومات وشي چې دغه آی ډي ستاسو خپل آی ډي ده چې هوبهو ډیټ آف برث هر څه پکې همدا ستاسو په دغه یي. هسې که تغییر ولري بیا نشي کولی چې ستاسو فیسبوک خلاص شي. ګوره زه دلته خپله تذکیره ورته ما تیاره دغه کړې ده، دا مې راوسته. دلته به تاسو په سینډ باندې کلیک وکړئ. چې کله په سینډ باندې کلیک وکړه نو په 1 ساعت که په 1 ساعت کې نه وي نو په
12 یا 4 ساعتو کې به حتما تاسو ته میسج راشي همدغه ایمیل ته ستاسو چې ستاسو آی ډي بیرته ریکور شوله. نو دغه یو ساده او اسانه طریقه وه. که ویډیو هم چېرته خوښه شوې وي زموږ ویډیو ته یو لایک ورکړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راتلونکي ویډیوګانو دپاره ښه وخت ښې چارې.